السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا د صرافۍ د مسئلې سره ډېر په تکلیف یو. صراف ته زنګ ووهو چې دونه پیسې مو په هرات کې په کار دي رایه کړه. هغه وایي صحیح ده، یو ورځ بعد هلته پیسې موږ وصول کړو، دته بیا 2 ورځې بعد ورکړو. دا نغد یې نه موږ ورکوو نه دی په هغه ساعت کې موږ ته راکوي. نو په دې کې دی ډېر په تکلیف یو لار نشته. محترمه ډېر وخت کېږي چې په دغه موضوع کې زه خپله مطالعه کوم، زه وایم که یو لار پیدا سو دې خلکو ته. هغه چې مې مطالعه دې اندازې ته راورسوله چې مذاهب اربعه ټول ائمه او د مذاهب اربعه ټول مذاهب پر دې متفق دي چې په بیع صرف کې به یو له طرفو څخه نغد وي. اوس مثلا اجر الله دا پوښتنه کړې ده، اجر الله ورځي صراف ته چې مثلا زما په هرات کې 10 لک روپۍ په کار دي، اجر الله به دا 10 لک روپۍ صراف ته نغد ایږدي. صراف له طرفه که 1 ورځ 2 ورځې ځنډ راسي هلته په هرات کې ناوخته واخیستل شي څه مشکل نه لري. اجر الله سره روپۍ نسته، اجر الله صراف ته ورلی چې 10 لک روپۍ په هرات کې په کار دي، دوی 2 سره ناست دي، راولاړ سوي لا نه دي. د دغه صراف چې کوم منشي دی په هرات کې هلته د اجر الله هغه نفر چې دی پیسې ورکوي، هغه د ده له طرفه بنو وکیل جوړېږي، هغه ورلی پیسې یې واخیستې، اجر الله را رخصت سوم، په دې کې څه مشکل نشته. یا به ستا طرف نغد وي نغد به وروړې، یا به د صراف چې هلته تا ته درکوي هغه طرف په نغد وي، ته به ناست وي، هلته به ستا پیسې هغه نفر ته تسلیمیږي. اوس دا پوښتنه داسې کړې ده چې صراف سره مو 10 لک روپۍ پرتې دي، په هرات کې مو 6 لک روپۍ په کار دي. صراف ته مو زنګ ووهو چې مثلا 50 لک روپۍ واستوه، 10 زما در سره دي، 50 غواړم په هرات کې. نو اوس 10 خو مې نغدې ورکړلې یا نغدې ورسره دي، هغه 10 لک روپۍ یا هغه 6 لک روپۍ خو نو نغدې نه سوې. دا څنګه ده د شرعت نظر څخه؟ محترمه مخکې مې هم درته وویل چې یو له طرفینو څخه به نغد وي، به ستا نه روپۍ نغدې وي، ته بیا ورته ږدې، بیا به دی استوي، یا به ته له ده سره ناست وي، دی بیا هلته ستا وکیل ته ورکوي، نغدې به وي. دلته هغه صورت چې موږ له حرامو کې خلاص وګوره، دنیا ډېرېدل نه دي مقصد، دنیا حلاله مقصد. 10 لک روپۍ دي د صراف سره پرتې دي، په کار دي 50 لکه دي په هرات کې. دغه یو تکلیف وکړه، خپل وکیل صراف ته ور واستوه، د صراف څخه د 6 لک روپۍ قرض کړي، 10 دي نغدې ورسره پردي دي، دا یې سره 50 لک ستا طرف په نغد سي. صراف دې خدای دې کړي چې 20مه ورځ به دې بیا په هرات کې ورکوي، هېڅ مشکل نشته، بیا څه مشکل نشته. نو صرافان دې دا وکړي، که بعضې خلک وایي زموږ خو نو کاروبار ډېر دی نه پله برابرېږي، نو هغه دې بیا د قبر احساس له ځان سره وکړي چې په قبر کې بیا زه په کم شکل خلاصېږم. په قبر کې به هم بیا ته ما ته ووایي چې ولا ته خو ستا خو بزنس ډېر و، ستا کاروبار بېخي له ډېرو ملکو سره و، بس نو تا ته ضرورت دی، پروا نه لري، یا هلته دې بیا په دغه چمنۍ لکوي. د حدیث مبارکه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي لاس په لاس به وي، نه به زنجلا کېږي. نو فقهای کرامو ډېر سهولت کړی دي، وایي که جنس سره مختلف سو، ډالرو کلدارې سوې، نو که یو طرف نغد وي بل قرض وي څه مشکل نه لري. او دا که مثلا جنس یو پخوا خو نو سره زر په سره زر، هغه کې به دواړه طرفه نغد وي، هغه زر زاړه دي، هغه مثلا نوي دي، دلته مثلا سره خرڅي دواړه به نغد وي. نو په دې کې بیا بل صورت چې موږ له حرامو څخه را بچاویږو، هغه صورت به دغه وي چې صراف څخه پیسې قرض کو، چې پر ځان مو کې ځینې بیا ورته وایي چې وروره دا پیسې واستوه زما له طرفه څخه ده،
درته اصول سوی چې هلته 3 ورځ بعد راوصلی که 8 ورځ بعد راوصلی څه مشکل نشته. نو په دې کې ما ډېر کوشش وکړې زه یې وسایي درته پیدا کړم. ټول فقهای کرام که حنفیه دي که شافعیه دي که حنابله دي او که مالکیه دي هغه پر دې اتفاق دي چې بیه د صرف کې به احد البدلین یعنې یو له هغه طرفو څخه به نقد وي. نو 20 لکه دي ورته پرتې دي، 10 لکه دي سراب ته پرتې دي، 10 لکه استه یې، 50 لکه استه یې، 10 لکه نغدې دي، 20 لکه روپۍ د سراب څخه قرض که سراب خو بېل هغه استه وي. هغه مشروع شرعي طریقه یې کوي. موسوعة الفقهیه جلد نمبر 14 صفحه نمبر 352 باید صاحب دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.